په څه وخت کې چې دا ځوانه شوه نو الله د هغې قصه کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تا نه 1500 کاله مخکې دا عیسی علیه السلام چې تیر شوی دی نو دا ما پیدا کړی څنګه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د عیسی علیه السلام نه وروسته پیدا دی او د دې په دې منځ کې 550-600 کال فاصله وه قرآن کریم کې هغه واقعه ورته بیانوي چې د پیدایش واقعیت څه وه او دا بی مریم د مور څنګه پیدا وه او دا د چا لور وه نو که تاسو لږ غوندې په غور ورته سوچ وکئ نو حیران بشئ دومره خو به حیران ضرور یی چې په دې کائنات کې څه چې کوي الله یې کوي بل هیڅ طاقت نشته هیڅ طاقت نشته چې د ونې پاڼه مخوځوي څه چې کوي الله یې ورته فرمایي چې واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا عزیزانو واقعه داسې وشوه چې دا څه وخت کې ځوانه شوه او دې ته ډومبنۍ هغه زنانه بیماري وشوه نو دا د خپل کور نه لرې لاړه لرې دې دپاره چې څوک پوه نشي چې دا د څه بیمارۍ نه لامبي چاته دا پته ونه لګي د حیا دا عالم چې د زنانو به حیا دا وه چې زما د لمبام چاته پته ونه لګي چې دی علم بل کم ټیم کې او ولې علم ما ته خو انتهایی افسوس وشي کله انتهایی چې مونږ د دغه خلکو نوم څنګه علي یا دا ولې وایو چې دا خلک مونږ منو اوس د بیبي مریم تاریخ به ته واورې چې دا څنګه ښځه وه او د بیبي فاطمې تاریخ هم تاسو اورېدلی دی چې دا د پیغمبر لخت جگر وه او د پیغمبر لور وه د حیا دا عالم و د حیا چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې زه مړه شمه نو زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ زما جنازه به د شپې اوچتوئ او بیا به مې جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي او څادرې به پې واچوئ چې زما د کفن ټوټم چرته پردی سړی ونه اوس د بیبي فاطمې نوم مونږه څنګه الو او د بیبي مریم نوم مونږه څنګه الو داسې یو فراډ او دوکه ده زمونږ د طرف نه چې تاسو خلک هم پکې ساتلي بیبي فاطمه داسې وه او بیبي مریم داسې وه او فلانې داسې وه بس وای ورئ او لاړئ او راغئ هېڅ اوس زه چې دا واورم چې بیبي فاطمه د هغې حیا دا وه په کار ماته دي داسې که نه چې زه خپل کور کې هم دا کنټرول وکړم که نه ده هسې د فاطمې نوم دی او د شیعګانو ته وګوره د بیبي فاطمې نوم چې والي دوی په جړام شي مدینه منوره کې جنت البقیع ته زه لاړم نو د شیعګان ولاړو دغه ته ده بیبي فاطمه قبر ته ولاړو ډړل ځان یې وجل او دلته محرم کې صاحب فاطمه او حسن او حسین او زینب او اندرونی حال چې ګورې صاحب د الله سره دې صاحب دا رړای ګډي دي چې بزوی او راضي په دې محرم کې خیال پراله مونږ او د بیبي فاطمه نوم دلته د ښځې چې دي کیکوړي پخوي د بیبي صاحب په اروا کیکوړي دلته د بالا ماڼۍ کې هم رواج شته دا د بیبي صاحب کیکوړي دي
نو مال بی بی دی واره بی بی کی کوڑی خالی په خیر بی بی خدا حیا و چې بی بی عائشہ به د پیغمبر قبر تلاړ نو مخ به پټو مخ ولې پټه دا خوستا خاوندو کنه ول حضرت عمر ور سره پردې سړی خاخو نو داغه د قبر نه بم بی بی عائشہ ستر کو نن د غریبانو خدای چې ګوري په دې قبرونو وادیرو کی اوس هم بوزم اوس که یقین کوي راځي چې منځو کی چیزو په دې رحمان بابا کې او خون بابا کې او شیخ جنید صاحب کې او په دې سید اسد پیر کې د دې خزوال د دې غریبانو دا سټماري چې دلته ګرځي د مالدارو ترکای اس پی چې دی پارک سټیډیم او قیوم سټیډیم کې ګرځي او نامه علی د بیبي فاطمه صحیح بیخ بنیاد واسطه د پاکستان دی خدای بیړه تبا کی زه خو هم چاغه خلکم د قبر نه خدای بار رو غورځو چې چا د ملک جوړولو دا د دې قابلیت د بغیرت قوم چې دا آزاد شي دی په آزادۍ پوهېږي دا سال جوړ دی منډۍ لګېدلې دي سمې بس سره سترګه دی وا ډنډه دی په لاس کې وا مزې کوه عزیزانو عرض میں داول چې حیا نشتا نه غیرت شتا نه دین شتا نه ایمان شتا نه مذهب شتا ټوله کمپلیټ دکانداری ده زه په یو رنگ کې کوم ته په بل رنگ کې کې پیری په بل رنگ کې کوي دکانداری ده او ګن کپی ده دا اخر قسم چې در تکړه او وانډه دا بسار سړی په کې سپیګمی منډلی او خپل خېټه ډکې نه دین شتا او نه حیا شتا او نه شرف شتا او نه غیرت شته دا زه تاسو ته د اورېدو خبرې نه کوم ورشي وګورئ که درود لنډ د جمعې په شپه اصحاب بابا زیارت ته ورشي اصحاب بابا په منځ نیم کړی دی د نوم نه لاندې طرف ته ښځې ځي او پاس طرف ته سړي ځي په منځ یې نیم کړی نو به د غریبو چې دي هغه دغه طرف ته دي خپل شوق پوره کوي او د امیرانو هغه طرف ته روان دی د پرده ساتي سبکی نو عرض میں داول چې بی بی مریم لاړه او د لرې ځای کې فاتخذت من دونهم حجابا ځان نه غیر چاپیر پردې تا وکړي چې زه غسل وکړم چې ویلم بل جامې واچولې او تیار شوه نو الله فرمایي چې فارسلنا الیها روحنا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا الله وی چې دا تیار شو نو ما جبرائیل علیہ السلام ورواستولو په کوم شکل کې فتمثل لها الى بشرا سویا فتمثل لها بشرا سویا د یو ځوان الک په شکل کې جبرائیل می ورولېږه دی چې څه وخت کې دی الک ته وکتل چې دا ځوان الک دی وخت کې څوک ولاړ د بیبي مریم ورته څه قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقيا وظلمیا ز په خدای سره تا نه پناه غواړم ان كنت تقيا کته خسړې کته خسړې او ته تقوادارې نو زه په خدای سره تا نه پناه غواړم زه یو پاک دامنه جنې ما زمانه یو طرف ته
اوس بزوان الک ته جنۍ داسې ووایي چې انی اعوذ بالرحمن من پاکستان کې دا یقین شته ها مبارک مشه اوس دا خو د بیبي مریم ایمان دی چې انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا که د خدای نه یریږي نو زما مخې نه به لرې شي جبريل ورته څه وایي قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا وببي انما انا رسول ربك زستا د خدای د طرف نه یو قاصد را لېږلی شوی ما ستا خدای را لېږلی څه دپاره لأهب لك غلاما زكيا دې لره لېږلم چې تاله یو زوی وبخم خو ځوانه جنۍ پیغله جنۍ هغې ته وایي چې دې له راغلم چې تا ته یو زوی وبخم اړیا نه رګدا پې ولګېد قالت رب اني رب زما زوی به څنګه کي زما زوی به څنګه کي لم يمسسني بشر ولم اكن بغيا لم يمسسني بشر ولم اكن بغيا د سړی لاسم ماته نه دی لګېدلی زه بدکارم نه یم نو زما زوی به څنګه وشي زلمی ورته بیا و چې قال كذلك قال ربك هو علي هين خبرم داسې ده چې ستا واده نه دی شوی ته بدکارم نه خو ستا خدای وایي چې د ناواده کړي دینۍ نه زوی پیدا کول ماته آسان ناواده کړي دینۍ نه زوی پیدا کول ماته آسان او څه دپاره پیدا کوم دا پیدا کوم ولنجعله آیة للناس وكان امرا مقضیا دې دپاره د ځوانې جنۍ نه هلک پیدا کوم چې د خپل قدرت یو نښه دنیا ته وښیم خلقو ته وښیم چې زه بې پلارم زوی پیدا کولی شم وکان امرا مقضیا بی خفه کېږه مه دا فیصله شوې ده چې ستا بچی به کي علما لیکي چې په دې ګریوان کې یا په خوله یا په سپېږمو کې ورته پوکې و چې پوکې ورته وکړو نو فحملتها فانتبذت به مکانا قصیا چې پوکې ورته وکړو فورا دا حامله شو د عیسی علیه السلام روح د دې په خوله کې پوکوال فحملتها نو دا حامله شو فانتبذت به مکانا قصیا او د دې حمل د شرم د وجه لارې لاړه دا به څه کي عزیزانو لس میاشتې تېرې شوې لس میاشتې پس ورته دردزی ولګېدو د بچی پیدا کېدو دردونه چې دي هغه چې دردزی ولګېدو نو الله اوس هغه قسم کوي چې دې ته دردونه شروع شو نو بیا یې څه وکړل
اسې د دې بیبي مریم دا شان چې اوچت دی نو خدای پاک ته ګوره چې دا کیسه یې څومره په خوند کوي. عزیزانو، د عیسی علیه السلام بیان ستاسو په مخ کې دا هغه لفظ په ضمن کې دی چې دا الله معنا دا حیران کن. هر یو کار ته چې ته ګورې نو عقل به دې حیرانېږي چې خدای داسې چل عقل به هلته کار نه کوي. د عیسی علیه السلام د مور تفصیلی واقعه تاسو واورئ. بیا د عیسی علیه السلام د پیدایش بیان 13 جمعه باندې ما ستاسو په مخ کې عرض. اوس نن دا باس دی چې د عیسی علیه السلام پیدا شوی کوم ځای کې دی. او بیا د آغاز د نبوت په سویم کال باندې کړی دی. او بیا د 100 کالو په عمر کې د اسمانونو ته تللی. دا یو باس. عزیزانو، د بیت المقدس سره یو 100 میله فاصله کې بیت اللحم ورته وایي یو کلی دی. د عیسی علیه السلام پیدایش چې دی په هغې کلي کې شوی دی. بیا د لویدو نه بعد د 13 کالو په عمر کې دته انجیل ورکړی شو. د قرآن کریم نه بغیر څومره صحیفې او کتابونه چې دي هغه تدریجن نه دي نازل. هغه به مکمل کتاب پیغمبر ته ورکړی شو. نو عیسی علیه السلام آغاز د نبوت چې دی په 13 کال باندې وکړ چې انجیل ورکړی شو او قوم ته خطاب وکړو چې قولو لا اله الا الله عیسی روح الله. په یو آواز نسوارا قوم چې دی دا ټول خلاف شو. دا تسره عزیزانو، اوس به یو ټکي ته خیال کوئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم آغاز د نبوت چې وشو نو په دې ټکي شوی چې هغه اهل مکه ورته وویل چې قولو لا اله الا الله محمد رسول الله. نو تمام اهل مکه مشرکان چې هغوی وی ښه دا اللهګان څو دي؟ نو ده ورته وی چې والهکم اله واحد، یو وی دا یو خدای د ټولې دنیا نظام چلی. وی چا وی زمونږ د یو سړي شپېته خدایان دي په کورونو کې، بیا هم څه کارونه پاتې. نو یو خدای د ټولې دنیا نظام څنګه چلی؟ دا د هغې په عقل کې نه راتله. تاسو خیال راغی؟ دا د هغې په عقل کې نه راتله چې یو خدای د ټولې دنیا نظام څنګه چلی. نو ټول اهل مکه خلاف شو، ځکه چې پیغمبر د ډېرو خدایانو متعلق منع وکړه. ابراهیم علیہ السلام وګورئ قرآن کې راځي اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهه.
انی اراک وقومک فی ضلال مبین. ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته وی چې اتتخذوا اصناما الها، ته بوتانو ته خدای وې. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے پلار زتا او ستا قوم ګورم چې په گمراهۍ ظاهره کیږي. پلار ورته څه وی چې اراغب انت عن الهتی یا ابراهیم، زمونږ د خدایانو نه ته انکار کې، زمونږ خدایان نه مني. لئن لم تنته لارجمنک، کمنې نشوې نو سنګساروم، پکانو دی ولم چې مړ دی کم. ابراهیم علیہ السلام ورته څه وکړه؟ قال سلام علیک، اے پلاره ته به ما پکانولې، لیکن زما د طرف نه دي سلامتیا وي. زه به څه نه وایم. ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. زه به څه کوم؟ ساستغفر لك ربي، زه به تا دپاره د خدای نه بخښنه غواړم. ولې؟ انه كان بي حفيا، په ما ډېر مهربان. پلار ورته دا وایي او زوی ورته دا وایي. 1,24,000 پیغمبران علیہم الصلاۃ والسلام، قوم صرف په دې ټکي خلاف وو چې داسې مه وایه چې دا یو خدای د ټولې دنیا نظام چلوي. داسې مه وایه. اوس ګورئ، زمونږ په یاد کې، زمونږ په مخ کې، زمونږ په دې وطن کې کته وای چې الله دې ملشه، خلک دې دومره نه خوشاله. کته وای چې زه الله لوی ځوان دې ملشه، خلک دې واه واه، ځکه چې لوی ځوان ور سره مرګره. تاسو پوه شئ؟ اوس مسلې رنگ تراشي. زم که یو سړی نکاح تړلو، نکاح او وی چې په دې نکاح کې دا دوه ګوان چې دي، یو خدای دی او یو رسول دی، نو خدای خو حاضر ناظر دی، او که د رسول هم ور سره حاضر ناظر کو نو د کافر هم دی. ما په دې خبره پوهېږم. ستا په دې ملک دا لپړم نو دې له به پرتوک څوک ورغلو. نو عزیزانو، هر سړي تک چې ګورې په دې علاقه کې یو ملا و، ملا فاروق نامه یې، چا ورته وی د اختر شپه ده، ګوان پوره شوي دي. ویل کوم کتاب کې دي؟ ویل کنز کې لیکلي دي. ویل کنز خو بار څه وایي، خو چې ملا فاروق خو یې مه مني که کنز دې وایي که. اوس خبره د کتاب نه ده، خبره د ملا فاروق ده. ملا فاروق به د چا پلار ومني. اور سړی چې په کم بام باندې سور دی را ټیټولی نه شي، څه پې منلی نه شي. هر سړی د انانیت او د غرور په بام باندې سور دی، او هر یو سړی دا وایي چې هم چومن دیګرې نیست. بس زه څه کمقل یم، زه څه بېوقوف یم، زه څه نادان یم. دې ته ډېر هوښیار. او پیسې او دولت خو د سړي نه هر شی جوړ کړي که خیال وکړي. ورته پیسې او دولت چې ورسره یې که نه، که غول خوري نو مونږ یې په لمنه وښکي پاکو چې شات چې د خولې نه راځي. خوري به غول، او غریب سړي که شات راوبیا د نومې کې غول دې د خولې نه راځي. داسې یې که نه؟ خان او نواب سرمایهدار که غول په دغه ځای روان وي، اوه خان دا وختي دی لږ داسې مبارک دغه دی. مونږ داسې دې د خپل بام نه را ټیټولی نه شي. دا به کله کېږي، دا به هله کېږي چې ته خپله رضا، خپله رای، خپله مرضا هر څه په بل قربان،
د دې دوه شعر یو د رحمان بابا دی چې مې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه چې مې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه خو چې پتا مین شم د خپل رضا مې پرېښوه اوس به ستا رضا کړه خو دې نه مخکې اوس د ستا رضا وفا کړې که جفا کړې اوس د ستا رضا وفا کړې که جفا کړې ما دا ستا جفا قبوله په وفا کړه اوس ستا خوښه که وفا کې او که جفا کې خو ستا جفا مې په وفا قبوله کړې ده گل پلال او په گوهر کله څوک پیری گل پلال او په گوهر کله څوک پیری بېله ما چې تا خندا کړه ما جړا کړه دا درد چې درته ولګي دنیا نه به بېغمه دنیا نه داسې دوه یاران بچا لیدلي نه وي داسې دوه یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنځل او بل دعا کا ما ودرس جهان ته شا تا ته مې مخ کړو ما ودرس جهان ته شا تا ته مې مخ کړو تا ودرس جهان ته مخ ما ته دې شا کړه خو خیر دی زه رحمان چې ستا د حسن ثناخوان یم زما کار خو بل نشته وروره سوا ستا د حسن د صفت کول زه رحمان چې ستا د حسن ثناخوان یم نو ستا د رویه درس جهان زما ثنا کا ستا د وجه ټوله دنیا زما صفت دی نو چې دې مینه پیدا شوه خپله رضا به پرېږدي د هغه رضا ګوره اهل مدینه ملک وطن اهل مکه هجرت کړو مدینه ته مسافر تللی د سردار کونین د وفات وروسته د خلافت باس شو ابوبکر پکې یو حدیث وایي یو حدیث واوري بیا خبرې کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش پیغمبر ویلی دی چې امام چې کوم دی د ملک هغه به د قریشو نه وي اهل مکه ورته وایي چې اقال رسول الله هکذا پیغمبر داسې ویلی دی بل والله قال رسول الله هكذا بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام انصار چې د مدینه اور پاسه د ابوبکر له لاس ورکو چې په قریشو کې تانه اوچت بیا بل څو چې ووري چې دا خبره پیغمبر کړي الله نن ستاسو پاکستان کې دنیا د څه د پیغمبر حدیث پورې خان حدیث پر دا چې خلق په پاکستان کې په زرګونو دي چې د پیغمبر حدیث ته ټکوسلی وي ټکوسلی اوس ګوره بل خبر اوري خدای خبر پوهیږي چې ورځ په دې ډېر غټ مطلب نه خبره پوهیږي دا غټه کوله مې په سره ودی په مازغه خرابي سکه په ایمان درته وایم دا ټکه یاد لري د ابو جهل متعلق درته بیا کوم اوس چې دی قوم او د ملک او د خلکو ته ګورم یو دوه درې شعر رايات شي چې دا ملکم لا د اوسېدو دی اوس دی نه پس یا دا قوم هم د دې قابل دی چې دی نه پس لین دین ورسره سړی وکړي دا د اوسېدو ملک پاتې شو خواص یې وګوره دیندار یې وګوره بزرگان یې وګوره لیډران یې وګوره ورسره اقتدار خلک یې وګوره ار یو ته چې ګوري یو فراډ او دوکه د زمانې ار یو ته نوړه کې دا راشي
اشعار دي چې خدای خبر ده ریکارډ غزل دی که څه شی دی خو وایم چې دې ځان ته وایم چې اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اپنا پرایا مہربان نہ مہربان کوئی نہ ہو وہی اے زړه داسې ځای ته مې بوځه چې هلته هېڅ حکم نه نه مې خپل وي او نه پردي وي چاډو د بني آدم بوی نه وي داسې ځای ته مې بوځه آئے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اپنا پرایا مہربان نہ مہربان کوئی نہ ہو الفت کا بدلہ مل گیا کیا دل گیا کیا مل گیا چا سره چې مینه وکړي دوستي وکړي تعلق ور سره پیدا کړي د دنیا لین دین ور سره وکړي نو الفت کا بدلہ مل گیا کیا دل گیا کیا مل گیا دنیا مجھے ڈھونڈے مگر میرا نشان کوئی نہ ہو مینه مې وکړې انجام مې وکړو خو چې دا دنیا ټوله راپسې ګرځي او زما نام و نشان هم چېرته وي چې داسې ځای ته ورک شو کم سړی چې ځان ته بني آدم قدرې وایي زه وایم چې د هغه به دې وخت کې دا تصور چې دا خلک او دا دنیا خو د اوسېدو قابله پاتې نه شو دا خو د اوسېدو زمانه اوس مونږ را پاسېدلي یو فحاشي او عریاني او فحاشي او عریاني او هله فحاشي زیاته بل زه چې د کوم شي مخالفت کوم زه به هله حق په جانب یم چې زما په کور کې هغه فحاشي نه وي که زما په کور کې هغه فحاشي وي او زه قوم ته په لکونو خلکو جلسه کې وایم چې فحاشي او عریاني ختم کړي نو دا به وشي عزیزانو که د ملا په کور کې ټلویزیون وي نو د ده په خوله دې د طاعون مرض ولګي چې دی خلکو ته دا وایي چې فحاشي ختمه کړي که زما په کور کې ډیش انټینا وي که زما په کور کې ریډیو وي ټیک شو نو زما په خوله کې د طاعون وخیږي چې زه خلکو ته وایم چې تاسو عریاني او فحاشي ختمه کړئ تاسو خیال را یعنی ما زه خو هم چا نه بچ نه یم که نه څه نه څه لکۍ خو راپورې کړي یو ورځ یو ډیپټي کمشنر ما ته وایي چې ستا متعلق یو ډیري راغلې ده چې بجلیګر ملا د شپې به جمعې په شپه وي سیار ګوري ما ورته وایي چې یاره ډي صاحب داسې چل دی چې دا ټلویزیون مې کتلی دی بعضې ځایونو کې چې بیخ شم لګېدلی نو دا ارامي خلک دی بیا سړي پورې خاندي چې زه ورته یم چې دا بند کوي که لګېدلی نظر مې پې پرېوتی وي سی آر تر اوسه پورې ما کتلی نه دی دا ډېري چا راوړی وی دا یو انسپکټر ورکړی و مال دا به دا انسپکټر دله وی چې ولې مال زه شپه ورځ دې پسې لګیا یم چې د چا ښځې بربنډې بار ګرځي د ده د سټ په ویښتو باندې د درې مې تپه ورکېږي چې ښځې بربنډې ګرځي نو دا انسپکټر هم دله ښکاري ما ته چې دا زما متعلق یې ډېري ویل یاره دی هم داسې مال بس خلاصه شوه خو دله که ما ته دله وایي خیر دی بلا ورپسې نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا ملک زمونږ خلکو د لاسه د اوسېدو قابل پاتې نه به د سترګې ښه شی ګوري نه به د غوږونه ښه شی اوري بلکل حیران بش خبره مې دا کوله چې ابو جهل دا دې پورې درته وایم چې دا د کافر د خولې مو واورئ چې پیغمبر دا ویلي دي نو دا د پیغمبر ټکی چې د کافر د خولې نه روزي نو د عشق تقاضا دا ده چې د کافر خوله هم سب کا ځکه چې ستا د معشوقې نوم یې واغست
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د معراج نه راغی هغه سحر ابو جهل ولا په مخ راغی، لاس کې کاڼي نیولې دي، نو ورته وایي چې څنګه اندر کفے بو جهل بود، گفت اے احمد بگو تا چیست زود. وای کنه زما د لاس کې څه دي؟ گر رسولی چیست در مشتم نهان، کہ خبرداری ز راز آسمان. کته پیغمبري نو زما د لاس کې وخای موټي کې څه شه دی؟ د چې وای چې د اسمانونو خبرونه مال راځي، اسمان هډیر لري دی، دا لاس کې وخایا. سردار کونین ورته وی چې ابو جهل ورته مسکې شو چې زه ستا لاس کې سویم چې څه شه دی، کدا لاس کې دې څه دی دا پخپل وای. اب خبره پوهیږي معجزه دې ته وای معجزه چې بل عاجز شي او بیا جواب نشي کولای. معجزه معنا بل عاجزون کې ویل زما لاس کې چې سدي دای نشي ویل ته وایا. سردار کونین ورته وی زه نو هم ستا د لاس په خپل وای، د لاس دنه په یو کوته ورته اشاره وکړه، لاس ته چې اشاره وکړه لاس کې دنه کاڼي، اغي आवाज کو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا ابو جهل په لاس کې مونږ کاڼي او دومره یو ا کاڼي پس مکرو ځل پدیم جادو چلو. مولانا روم څه وای؟ وای لا اله گفت الا الله گفت، گوهر احمد رسول الله صف. کانو ویل چې لا اله الا الله محمد رسول. خدای مې دې قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه لار تیرېدنو کانو به आवाज وکړي چې لا اله الا الله محمد، کانی به وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. اشاره یو په کومه لار به چې تیر شو 3 ورځې به د لارې نه خوشبويي تله. اوس ابو جهل بیا ورته یو ورځ را ملاو شو، وی وایه کنه نن د اسمان څه نوی تازه خبر شته؟ په دغه شپه رسول الله د معراج نه راغلی. ورته ابو جهل لا نن خو ډېر مزېدار خبر دی. وی څه؟ وی زه بېګا اسمان ته تللی وم. ته او اسمان ته تللی وې؟ تعجب یې و، لکه اوس زمونږ دې زمانه کې وګوره که بعضې دا ساده ملیان نه دي دا جماعتونو امامان، که هغې ته وایي چې دغه دی د سپوږمۍ ته د پیرنګیانو راکټ ختلی، لا حول دا کافر وګوره سپوږمۍ ته راکټ ختلی. بیا چې مونځ وشي نو کیني خلکو ته وایي چې وروڼو آخر زمان وایي چې سپوږمۍ ته راکټ ختلی. که د دوی مخکې دا خبره وکړي که نه چې باران د وریځې نه کېږي، خیال دې راغی؟ توبه توبه آخر زمان شو د ملیانو هم تبعي جوړه کړه، وایي چې باران د وریځې نه کېږي. خدای وایي په قرآن کې چې انزلنا من السماء ماء، د اسمان نه اوبه نازلومه، او دوی وایي چې د وریځې نه کېږي. اوس دا د خدای قمقل دومره نه پوهېږي چې اسمان مطلق مافوق طرف ته وایي. کم شی چې ستا د سر نه اوچت شي هغې ته اسمان وایي، نو وریځ هم ستا د سر نه اوچته ده که نو دا ابخیره راوچتوي د سمندر نه او بیا یې په تا راوروي. عزیزانو په دې سادهګانو چې اورېدلي نو ابو جهل ما ته رایاد شي چې ته بېګا اسمان ته تللی؟ ویل او زه بېګا اسمان خدای سره مې راز و نیاز شوی. ابو جهل ورته وایي چې دا خبره به د بل چا په مخکې مو کې چې زه بېګا اسمان ته تللی وم. سردار کونین ورته وایي چې که دا ټوله دنیا را جمع کړم ورته به ووایم چې زه بېګا اسمان ته تللی وم. ابو جهل ډکې ډېر خوشحال شو چې که ابوبکر صدیق د ده یارې غار دی، که هغه ته مې وایي چې دی وایي چې زه بېګا اسمان ته تللی وم نو هغه به م ترې واړوم. نو ورغی ابوبکر ته وایي چې راشه که نه، که نن دې د یار خبرې واورېدې نو حیران به شي. ویلې ولې؟
ویل نور کله خو به وی چې د اسمان نه مال خبر راځي، نن دی یار وای چې بیګا ز په خپل اسمان ته تلو. نو ابو بکر دا بستا عقل ومن. ابو بکر ته اوس ګوره، د ابو جهل د خلی خبر دی، د پیغمبر ته نسبت کړی دی، او د ابو بکر ایمان ته ګوره. ورته وی چې ابو جهل ستا د پلات او منات قسمی چې زما یار ویلی چې د بیګا اسمان ته تلم. هغه ویلاو زما د پلات او منات قسمی چې ستا یار وی چې د بیګا اسمان ته تلم. ابو بکر صدیق ورته وی زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی چې اسمان ته تلم نو بالکل ټیک ویلی. اندازه کوا دا ابو جهل دا لوی دشمن د پیغمبر څوک نو، لوی ظالم دی بل څوک نو. دا هغه د خلینم چې د پیغمبر نامه وته دا. نو ابو بکر وای چې خلینه دی قربان شم چې زما د محبوب نوم دی واغستو، او که زما محبوب داسې ویلی چې دا اسمان ته تلم بالکل ټیک ویلی. عزیزانو نن ملک او دنیا د خدای په عظیم قهر اخته ده. اوس هغه پیغمبر تاسو وګورئ، داغه ژوند مطالعه کړئ، داغه دعاګانې وګورئ، چاته دعاګانې کړي، نسبتونه وګورئ، قرآن وګورئ چې دعا کې څنګه بکې څنګه بکې. تاسو زیارت ته چې چرته لاړ شئ، بابا ته ما د پاره خدای ته ووایه، داسې وایي که نه؟ اوس خدای خبر چې دا بابا به په خپله لاندې څه حاجي پته لګي. مونږ خو الله ټیکټ یې کوي ورسره که نه، مونږ په 10 روپیو د جنت ټیکټ درکوم. کم یو چې مړ کېږي مال الله سره کوئ، جنت ستاسو د پلار میراث دی. خو خدای چې د هغه به لاندې څه حاجي، ته ما دپاره خدای ته ووایه. اوس قرآن څه وایي؟ قرآن وی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. زما بندگان چې ما نه سوالو کې بنده کې تخصیص نشته چې یا نیک یا بد یا پیر یا مولا یا میا یا نه، مطلق عبد چې بنده نامي. نو خدای وی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سچ وی الله وی دې په خپل اورم، زه اورم بیا قبلو. نو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، دوی دې زما ومني نو زه به د دوی ومنما. قرآن دی دوی د زما ومني زه به د دوی ومني. بل ځای کې قرآن وایي نحن اقرب الیه من حبل الورید. زه تاسو ته د مرۍ د دې شارګ نام ډېر نږدې، د دې مرۍ د رګ نام درته ډېر نږدې. تاسو وایئ په ایمان په حیثیت الله مونږ ته د هغه نه نږدې بل څوک شته؟ د هغه نه کارساز هم بل څوک شته؟ د هغه نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته؟ نو د دومره شان مالک درته د رګ نه نږدې، ستا په زړه کې، ستا په رګ و ریشه کې، او ته د هغه سره پرېږدې او د بنده سره اختیار یې، نو ته هغه سره ظلم کې که نه؟ نو عزیزانو دا قرآن دی. قرآن نن دنیا د خدای په عظیم قهر زمونږ د لاسه اخته ده، په عظیم قهر، په لوی عذاب اخته. زه به درته څه ووایم، د چا حل به ده. مونږ چې څنګه یو الله دې امان. تاریخ ګوره د 1,24,000 پیغمبرانو، باز بله خبره نه وه. دا روټای شو او دکانداري شو او جامه شو او سیده شو او پلانې شو ډنګرې شو دا شو دا شو، دا به پخپله کېږي. ستا اراده به یوه وي، بس یوه لګې مرچکې ټکې دام کار دی.
لګیا تل دی چې تکړی دکانداری کې دام کار دی ټیکادار په سرکونو ګرځي ټیکا کې دام کار دی بابوی قلم دلاس کې دی لیکل کې دام کار دی لیکن عقیده به دې صحیح عقیده به دې صحیح دست بکار و دل بیار تاسو وای دست بکار و دل بیار لاس به دې پکار کی وی او زړه به دې یار سره تصور به دې الله وی او جناب محمد رسول الله وی تصور به دې ایو بزرگ وہی چھے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے تندے چ پزما کلا گولے چل بھائی سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے تندے بدے خدای ته لګولې او زړه بدې جناب محمد رسول الله دا دین دی او دا مذهب دی او دا اسلام دغه نه پاک وایي نشته خیال راغلی نو عزیزانو عیسی علیہ السلام 30 کالو په عمر کې هغه ته انجیل ورکړل او آغاز د نبوت بیا قوم ته وکړ اوس هغه کم ملک او کم قوم دا به بلی جمعه تشي واخر دعوانا